طالب ځواکونو دوه جګپوړي داعش قوماندانان وژلي. نامعلومو وسلوالو ټولنیز فعال جاوید مومند برمته کړی. پاکستاني طالبانو له پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتي چې منځ ته له راتګ ډډه وکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په کابل هوایي ډګر د برید ادعا کړې ده. سلامونه د نن تازه وروستیو خبرونو ته مزو یوسف خان مصرزی هرکلی کوم. د اسلامي امارت مطبوعاتي مشر ذبیح الله مجاهد ویلي په غور کې د اسلامي دولت ډلې داعش دوه مهم او جګپوړي قوماندانان وژلي دي. مجاهد ویلي دي دا دوه داعش قوماندانان د هغه ګروپ اړوند وو چې د 13 سپټمبر میاشتې په 12 نیټه یې غور کې نږدې 60 تنه شیعه هیوادوالو ته مرجوب لاړولې وه. افغان طالبانو په دې ځانګړو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. ذبیح الله مجاهد ویلي دي دا ګروپ د پاکستان له بلوچستان ایالت رهبري کېده چې په همدې نږدې وخت کې د یو شمېر بریدونو پلان هم لره. د پوهنتون استاد او ټولنیز فعال جاوید مومند د ناڅرګندو وسلوالو له لوري برمته شوی. د ښاغلي جاوید مومند کورنۍ تایید کړې ده چې نږدې 48 ساعتونه وړاندې ناڅرګنده وسلوالو جاوید مومند لومړی وهلی، ډبولی او بیا یو نامعلوم ځای ته بولی دی. تر اوسه طالب چارواکو د دې پیښې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي او نه هم کومې ډلې د یاد هدفي اختطاف پړه منلې ده. پاکستانی طالب چارواکو پښتون ژغورنې غورځنګ ته ګواښ کړی چې نه باید د طالبانو تحریک او پاکستان پوځ ترمنځ راشي. د پاکستانی طالبانو تحریک په یو خپره شوې اعلامیه کې لیکلي دي د ټي ټي پي ټولو زړورو سرتیرو ته توصیه کیږي چې پر پوځ بریدونو ته زور ورکړي او د امن لښکر پي ټي ایم نه غوښتنه کیږي چې د پوځ او طالبانو ترمنځ جګړه کې ځان ښکېل نه کړي. او د پای خبر دا چې د افغانستان اسلامي امارت یوې مخالفې ډلې د افغانستان ازادۍ جبهې ادعا کړې ده چې بیګا ماښام په کابل هوایي ډګر راکټي بریدونه کړي دي، خو د تلفاتو په اړه یې هیڅ نه دي ویلي. په ورته وخت کې له هېواده بهر یو شمېر افغاني رسنیو خبر ورکړی چې بیګا شپه په کابل هوایي ډګر د درنو وسلو ډزې شوي دي، خو اسلامي امارتیات تورونه رد کړل او ډاډ یې ورکړ چې داسې هیڅ پیښه په کابل نړیوال هوایي ډګر کې نه ده شوې. له ملتیا مو نړۍ مننه، ویډیو لایک او شیر کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.